محمد خان سے جماعت کی مولا تقریر کولو یو عرب راغے عرب ورته وی چې یا شیخ فترکنی انا اذهب الى مکه ليس معي الزاد والراحله اسال من الناس فترکنی ساعه واحده ما یو ساعت پرېږده زه د خلقو نه مکې ته روان یم پیسې را سره نشته نا مولا ورته وی چې چپ کړه چپ کرو اوس هغه له په عربي کې دا نه ورځي چې زه درته ووایم چې چپ شه عربي کې چپ شه ته څه وایي بیا ورته وایي چې یا شیخ ما افهم ایو شین چپ کرو زاړو پوهېږم نه چپ کرو څه ته وایي مولا بیا ورته چې چپ کرو چپ کرو نو عرب وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله ما أقول لك وأنت ما تقول أقول لك فاتركني أسأل من الناس ليس معي الزاد والراحلة وقلت چپ کرو ما أفهم أي شيء چپ کرو قرآن عربی ژبه ده د خدای کلام دی تاسو له یو ټکی عربي دی یو ټکی ستا د لاسه مونږ هم غر کي په دې ملک کې وګوره د ایجنسۍ کې ممپلي راوړه په لاره کېدم ګاکې پیدا کی ممپلي چڼې کرخې ملا قرآن او حدیث په جماعت کې لګولې دي چلکه راشئ نور سوداګانې خو په پیسو ملاویږي دا زما سودا مفته مفت سودا غستو ته چرې ورغلي یې خبره کوئ دې له ورغلي یې چې ملا صاحب ما دا مونځ ډېره موده وشوه زده کړی دی لږ ته تېرومه چې صحیح دی که غلط دی تاسو دا مونځونه خو تېر کوئ لږ مونځونه تېر الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تصور نه رحمان نه رحیم دستا سمندونه اوس تر کې دا زاړه زاړه را پاسو تاسو هم در کې یو ها دا ستاسو منځونه دي دې خوا وګورئ یو ډله ستاسو په دې ملک کې ګرځي تبلیغ والا ورته وایي روټۍ خپله خوري جامې خپله وینځي بستره خپله ورسره وي کټ نه غواړي بوزې نه غواړي اوبه نه غواړي په جومات کې په ځمکه سملي او تا ته راپاسي چې راځه چې دا کلمه صحیح کو سره دا مون صحیح چې روس له اسلام چا رسولی و دې نه خبر یې تاسو ستا په روس کې د اسلام الله اکبر آواز واحده ډله د تبلیغ ته چې دوی کړی د امریکې په سینه د تبلیغ اجتماع والله دوی کړی ده په لندن کې د پیرنګیانو په سینه د تبلیغ اجتماع دوی کړی هغه تاریخ درته زه نه بیان نه زه عملي طور تبلیغ کیم نه مې بستره په اوږه کولی شم نه د دوی غوندې ګرځېدی شم لیکن د حقایقو نه چې شمپوشي نه ده پکار ستاسو د پیروز خیلو اجتماع ته زه راغلی وم والله چې دا د تیرا خلق مې ولیده چې بسترې په اوږه دي نو د خدای ته مې سجدې ولګولې مال خدایا چېرته دا قومونه او چرته بسترې په اوږه ستا د دین تبلیغ دپاره تلل خدایه ته پې نوره مهرباني وکړه نوره پې وکړه روح مې خوشحال شو
بله درته وایم تبلیغ د اسلام او د پنجبینا دا د 1,40,000 پیغمبرانو میشن دی خبره پوهېږئ 1,40,000 پیغمبران الله دنیا ته راستولی دی د پاره چې تبلیغ وکړي او زما لار خلکو ته وښایي کبل څه تاسو ټول لږ په یو آواز ووایئ 1,40,000 پیغمبران بل غرض وو سوا د الله د لارې ښودونه دغسې د دې خلقو بل غرض نشته سوا د الله د لارې د ښودو او اصلي دین مونځ حج روجا زکات کلمه دا اصلي دین دی بله خبره ده چې په پاکستان کې دا سیزونه اوس د خدا جوړ شي دې پورې خلک خاند څوک دی لکه یاره تبلیغ وایي راغلي مړه څه مونځ ښایي نو ما هلته یونیورسټۍ کې وایي چې دا مونځ ښایي تاسو څه ښایئ پروفیسر صاحب ته څه ښایي وی جي زه د ساینس پروفیسر یم مال پاکستان کې پروفیسر یې ویلی و مال په ایمان یې وایه چې چېرته یو ستن دې جوړه کړې ده روټي خلاصه ته د ساینس پروفیسر یې یو مچ دې جوړ کړی دی په پاکستان کې ساینس کم ځای دی د بار ملک نه پرزې راوغواړئ او ډیبرای پې تاسو ټیټ کوئ وایي دا پاکستان یې سمبل دی دا مونږ جوړ کړی دی غول امریکې کړي دي او ټیزونه پې تاسو اچوئ تاسو پوه شوئ په خبر باندې کاش چې د پاکستان ازادي هم داسې وی لکه د چین ازادي چې پاکستان چین نه مخکې آزاد شوی دی چین وروستو آزاد شوی دی لیکن چې قومو ځان یې وپېژندو نن روس او امریکا ته یېرېږي تا 38 کاله وشو چې تا آزاد یې والله که خپله ښځه هم در نه یېرېږي دوی نه خپلې ښځې نه یېرېږي ښځې او انشاءالله وخت په تاسو هم را روان دی دا ښځې به تاسو ته وایي چې او طلاقي طلاق مې کړې اوس خو ته ښځې ته وایې چې ما طلاقه کړې دا ښځې به تا ته وایي چې ته مې طلاق کړې دا ایلي قوانین هم د صدر ایوب په وخت کې جوړ شوي مونږ باندې خو لوبې لوبې شوي دي عزیزان خو الله دې علما ژوندي لري هر باطل چې په مرد کې سر اوچت کړی دی علماو پې د لړم غوندې ټک کړی دی او داسې ټکې ورکړی دی چې عمر له یې زیر و زبر کړی او وی به چې تر څو د خدایي آبادی علما به وي داسې علما به هم وي چې هغه خانخه وی ملیانی خانخه وی پیژنئ خانخه وی وای خان خوي د غریب او د معتبر چې جګړه شي کنه نو چې دې مولا لراشي نو غریب وایي چې ما سره دا ظلم کړی چپ بے وقوفه خان خوي او ته غول خوري د مالدار سړی چې په دې ځای غول را بیږي نو زه لورشم لمنې باندې پاکم چې خان شات را بیږي شات او د غریب چې ته شات را بیږي پهلی ته غول دې د خولې نه بیږي ما ته به م ایمان تېرول ډېر ګران دي مونږ په پېښور کې چې سرب سړی مړ شي غټ سانډا مړ شي نو مونږ په آیات کرسي باندې لوټې دمو چاله دا سپېږمو ته ور واچوئ چې خدای پاکي پرېږدي څوک لوټې دموي څوک سورت یاسین وایي چا تبارک الذي شروع کړي څوک دا شیخان پکې وایي نه صافونه کو 14 کو 11 کو پکې دا نمبر یې جوړ نو که 14 نو 12 نو بیا جنازه نه کېږي د شیخ سنت زویا کانه نو اتو نو بیا جنازه نه کېږي دا ایمان خو لري چې 14 کو نه کو او
مرمړي پلارمړي د مړي جنازه کې یو دا غوړ غوړ چې دي دا لرې ولاړ دي دا ایمان پیدا کا هغوی ته وایه یا تاسو هم راشئ دې جنازه کې ودرېږئ یا یې مونږ هم نه کوو خفه نه شئ چا کوم ولاړ دي بیا هغوی له د جنازې مونځ نه ورځي درځي خدای هم خوار نه که نو تاسو له څه درځي ملیانو درته اسانه کړي چې والله استاد والله که جنازې مونځ وایه نیت مې د ملا په نیت الله اکبر په دې جنازې کې نیت مې د ملا په نیت بیا د جنازې غرض پیژنئ د جنازې غرض څه دی یا دا درته چا ښودلی دی ولې نه پیژنئ عزیزانو غرض چې د کوم شي نه پیژنئ تله دې فضول دی او کول دې فضول دی د مونځ غرض پیژنئ د روژې غرض پیژنئ ته چې د کوم شي غرض نه پیژنې په هغې به فایده څه مرتب کېږي او د خدای بندګان سوچ وکړئ والله العظیم چې د دې قماش خلق مړه شي د دوی قبرونه د اور تنور وي د دوی قبرونه د لړمانو مرکز وي د دوی قبرونه د خامارانو مرکز وي تاسو خیال څه دی دیکھو وګوره څوک سفید پولیټیکل ونی دی څه منډې ترړې جوړې کړي دلدار صاحب سړی نیولی دی وی نه وهي دې وهی که نه وهي معمولی خبره دی سړی تحصیلدار نیولی دی څه منډې دې جوړې کړې عربونه پلار دی رو خدای خبره دی سړی تحصیلدار نیولی دی څه منډې دې جوړې کړې عربونه ګناونه په سر پلار دی رور دی زوی دی خدای ونیو تا سره احساس هم شته چې د سره به څه چل کی دا تاسو منئ وایي پلار مې مړ شو عربونه ګناه په سر یوړې قبر ته خدای چې د سره به بېګاله څه چل کې دم په خیال کې هم راغلي دي چېرته ستاسو مړي مردارې تیکې دي مرداره تیکا لکه په کور کې چې ګډه او چیلی د شپې مرداره شي او سارې د خپې نه ونیسي او په ډیرانې وغورځي داسې مړی مرداره تیکه وه په اوږه یې کو وړاندو خښې کو او دوا وکړو چې خولو یې کې وبهي دوا وکړو خدای پاک دغې ته ناست دی چې دوا وکړو خوی پوک یې وبهي خوی پوک د خدای نوم هم نه دی خوی پوک یعنی خوی پوک یعنی دا خلق دی عرض میں دو چې الله محبوب دے او قرآن د محبوب کلام دے چې الله دې په صحیح معنو کې پیژندل نوي زما